ملا عبدالسلام ضعیف شیخ هبت الله ته که د ناپوهۍ له امله فرصتونه ضایع کوي نو دا ټولنه له ګواښ سره مخ کوي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په ملا هبت الله نیوکه کړې که د ناپوهۍ او یا هم له امله فرصتونه ضایع کوي نو دا به په ټولنه کې بده اغیزه کوي. هغه ویلي چې په ټولنې د غلطو پالیسیو له امله منفي اثرات په یو ګواښ بدلیدونکي دي. ښاغلي ضعیف په خپله ایکس پاڼې کې لیکلي چې سیاستمدار باید ویښ، هوښیار او متحرک اوسي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.